یو څو داسې کارونه که هغه سړی یا ښځه کوي نو کور یې بربادېږي، په کور کې مسایل پیدا کېږي او کور یې بیا د غمونو نه خالي کېږي. دا ډېر مهم او ضروري معلومات دي، تاسو یې خامخا تر اخره وګورئ، ستاسو به ورسره ژوند بدل شي. دوستانو په هغه څو کارونو کې لومړی چې دی هغه دا چې یو سړی یا ښځه کله هم د بدکارۍ یا د زنا په تکل کې وي او هغوی همدغه کار خپله یو مشغله جوړه کړې وي یا د پیسو ګټلو دپاره یو ذریعه وي، نو په هغه کور کې به برکت نه راځي، بې برکتي به جوړېږي او هغه خلک چې دي هغه به په غم او په تکلیف کې مبتلا کېږي. دویم قسم هغه دا چې بخل کول دي، یعنی یو انسان ته الله پاک مال ورکړی دی او هغه بیا بخل کوي، د الله په لار کې هم نه خرج کوي، په خپلو بچیو هم نه خرج کوي او بخیل وي، نو دغسې کور هم د مشکلاتو ښکار وي، د غم نه خالي کېږي او هر وخت پکې لانجې او مصیبتونه جوړ وي. دریم دا چې که په یو کور کې مونځ اودس نه کېږي، یعنی بېلمازي پکې ډېره وي، نو هغه خلک هم په تکلیفونو، په بېبرکتۍ او په لانجو کې مبتلا کېږي، ځکه چې مونځ د الله پاک فرض عبادت دی او په دې کې کوتاهي یا په دې کې سستی بالکل نه دي کول پکار. دې سره سره هغه کسان چې په کور کې په وړو وړو خبرو باندې لانجې بدې ردې دا وایي، نو هغه کور ته هم خفګانونه راځي، ځکه چې شیطان د ښځې او خاوند په لانجو او جنګونو باندې ډېر زیات خوشحالېږي، نو د دغه نه هم ځانونه ساتل پکار دي. دوستانو وخت په وخت په تاسو سره نور داسې تازه ترین اپډیټ او معلومات هم شریکوم. دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ کوشش کوو تاسو سره تازه ترین خبرونه او همدغسې معلوماتي ویډیوګانې شریکې کړو، ځکه چې داسې مسایل زموږ په ټولنه کې ډېر زیات شوي دي، د دې مخنیوی هیڅوک هم نه کوي او هر سړی په دې فکر او سوچ کې دی چې ګینې زه کوم کار کوم دا کار ټیک دی، خو اصل کې هغه کار ټیک نه وي. نو موږ غواړو په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره همدغسې تازه ترین اپډیټ او نوي معلومات شریک کړو چې تاسو د هغې نه زده کړه وکړئ او ستاسو په ژوند کې داسې بدلون راشي چې تاسو ته یو ښه ژوند میلاو شي. ډېره مننه مو کوم، خپل نظر هم راسره ضرور شریک کړئ. خوشحاله